ما ته ووټ راکړه، ما وزیر کړه، ما باچا کړه، ما وزیر اعلی. دلته جمهوریت چې دی دلته ووټ اسلام دی، په افغانستان کې ووټ کفر دی. دلته سکول روا دی، د نجونو د هلکانو به په افغانستان کې سکول ناروا دی. دلته اسپتال روا دی، په افغانستان کې سکول ناروا دی، اسپتال ناروا دی. دلته کارخانه روا ده، په افغانستان کې کارخانه ناروا ده. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دین دی؟ دا څنګه خبره ده چې په نن دنیا کې خلک کوي؟ نو لهذا ورونو اقوام متحده فیصله وکړه او یوه جرګه وشوه، بله جرګه وشوه، بهترین آیین یې جوړ کړي په افغانستان کې، انتخابات یې وکړل. مګر موږ ټولو خلکو ته وایو، موږ ټولو طالبانو ته وایو چې دا خبره زیاته له سره له ځای نه وباسئ. هر افغان دې له سره باسي چې په افغانستان کې به څوک زیاته د توفق له لارې باچي کړي. دا اوس دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري. افغانستان کې به هغه څوک حکمراني کوي چې د ولس رایه ورسره وي، د ولس ووټ ورسره وي او د ولس همدردي ورسره وي. نن د ولاړ دي چې طالبان خپله پارټۍ د درس کې هلته د ولاړ نقرضي صاحب سره د مقابله وکړي که وګټله تر ټولو مخکې موږ حمایت کوو. دلته نمونه د جمعیت علما په رښتیا او په درواغ د ایجنسیانو په طاقت باندې ووټ وګټي موږ یې منو. موږ زرداري هم منلی دی، موږ نواز شریف هم منلی دی. دلته نو ته ولې هلته جمهوریت نه منې؟ ته ولې هلته پارلمنټ نه منې؟ نن دوی بیا څه وایي؟ بیا دا جهاد دی په افغانستان کې. کس قانونو دا په افغانستان کې جهاد نه دی، بلکل نه دی. په افغانستان کې کفر نشته، په پاکستان کې اسلام نشته. او د افغانستان ټول افغانان پښتانه چې دي تر ټوله دنیا ښه مسلمانان، هم تر عرب هم تر عجب باندې. نن به څنګه پنجابی راځي افغان ته د اسلام وښیي، نن به څنګه پنجابی راځي افغان ته به دین وښیي. دا ډېر د افسوس خبره ده. نن کرزی صاحب تر ګیلاني تر کیاني او تر زرداري زه درځې ښه مسلمان ښه پښتون ښه افغان د مولانا عبدالرحمن ښه مسلمان دی، تر قاضي حسین احمد ښه مسلمان دی. مسلمانۍ به پښتون افغان ته څوک نه ورښیي ورونو. مګر خبره ګره د اقتدار ده، خبره ګره د افغان د آبادۍ او د بربادۍ ده. نن بیا ملایانو اعلان کړی دی چې موږ په افغانستان کې جهاد کوو. نن بیا وایي چې په افغانستان کې به موږ تر هغه وخته جنګېږو تر څو بیا افغانستان و لاهور ته ورتابع کړی نه وي. نن بیا دوی دا وایي دا دهشتګردي د دې وجې ده چې په دې کې امریکا او ناټو افغانستان ته راغلي دي. دا بلکل غلط دی ورونو. ناټو او امریکا نه وه راغلي چې پاکستان په افغانستان کې مداخلت کولی. ناټو او امریکا نه وه راغلي چې له دې ځای فوجونه څوک په افغانستان کې جنګېدل، افغانستان یې قبضه کړی و. واقعتاً که څوک د جهاد شوق لري، که دوی ته نه دي معلوم دی ړانده وکاڼه دي پښتونخوا ملیان پارټۍ جوړ وښیي. نن هغه د قبله اول د عربیانو وطن فلسطین یهودیانو اسرائیلیانو نیولی. که څوک د جهاد شوق لري، که څوک د کفر خلاف جنګېدل غواړي، نو موږ ظاهري ته وایو، موږ اسامه بن لادن ته وایو، موږ ملا عبدالرحمن ملا عمر ته وایو، موږ حکیم الله مسعود ته وایو، موږ فلاني فضل الله ته وایو، موږ ننګرباغ ته وایو چې ولاړ شه د اسرائیل خلاف په فلسطین کې وجنګېد. پښتون به تاسو چاندم درکړي، پښتونخوا پارټي به دوام درکړي. که ما فلسطین پټه کړئ، غازیان سواستئ، ته ناخوا راتلاسې موږ په ټول ډولونه درته ووایو، موږ به ستا استقبال وکړو. که شهیدان سواستئ، موږ به ورته وایو چې دعا وکړو. مګر نن دی د اسرائیل پر خوا باندې نه ځي، د هغه ظالمانو پر خوا باندې نه ځي. او تاسې ویناستئ ورونو، نن کم بچیان چې دي دا دوی خودکشه تیاروي. دلته نن موږ پښتانه دي خپل بچیانو مدرسو ته واستئ، د دې دپاره چې عالمان به راووځي، قاضیان به راووځي، مفتیان به راووځي، قاریان به راووځي، په دین به خبر شي. خلک خپل بچیان مدرسو ته واستئ، ملایانو ته واستئ. لا هغه ځایه بس هلته یو ملا ورته ناست دي، د اتو کالو لس دولس کالو څوارلس کالو بچي ته وایي چې بس بچیه په قرآن کې راغلی دي، خدای او پیغمبر دا ویلي دي که تا خودکشه وکړئ، که ته مړ شوې ته به ډایرکټ جنت ته ځې.
ستا مور پلار جنت نه ځي که د بل مړ کیم ته جنت دی که ته مړ سیم ته جنت دی دا په قرآن کې نشته ځان وظلم ځای دوزخ دی بل وظلم ځای دوزخ دی دا قرآن دی پښتونخوا پارټي نه وی دا پیغمبر وی دا پښتونخوا پارټي نه وی ورونو مګر هغه بچی دغه شعور نه لري چې عملات ووایي مولوي صاحب ته خپله بچی سره خودکش ته ناست دی او د خپل بچي د څه نه جنت نشي ګرځو او مولوي صاحب د خپل سره نه جدا خپل جنت ته د مردار دنیا د خوښ شي جنت د نشي خوښ یو ملا نشي یو د ملاک الرحمن زوی وراره او تر ګویه نشي د قاضي حسین امان زوی وراره او تر ګویه نشي نه یو عربی جنګېږي پنجابی جنګېږي چچن ازبک جنګېږي او د ټول دنیا هغه بدماشان جنګېږي څوک چې د افغانستان تباهي او بربادي غواړي او ورونو بله خبره دا ده دوی وایي موږ د امریکې خلاف یو موږ د امریکې د پوځي اډې خلاف یو تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په اسلامي دنیا کې 50 ملکونه دي تر ټولو لویه اډه د امریکې ده په سعودي عرب کې نه ملایان وایي چې سعودي عرب ډېر مقدس ملک دی په دې باندې سره د خدای کعبه ده هلته د پیغمبر قبر دی مګر نن زموږ ملایان د سعودي عرب د بادشاهانو خلاف جلوس جلسه نه راباسي څومره تاسو د سعودي عرب ده خپله د امریکې اډه ختم کاستئ نو ورونو خبره دا ده کفر د اسلام نه ده خبره د پښتانه د آبادۍ او د بربادۍ ده لہذا دا آبادي او بربادي دا به پښتون په اتفاق باندې خپله بربادي په آبادي بدلوي دا به نن تاسو ویناستئ د لاهور چې کومې ګناوې کېږي دا ګرد افغانستان ولکه په 1000 کال زدلیم کې په لاهور کې کرارې ده لاهور اسلام دی کندهار کفر دی ملتان اسلام دی کابل کفر دی ولې نن د عربیانو وطن دوبۍ د دنیا د فحاشۍ اډه ده نن په یوه کلب کې دماغه نه کېږي مګر زموږ په مسجدونو کې کېږي ولې به کېږي نن مسجد څه وایي نن مسجد اسلام د خطره ده د دوی کلبان چې دی دا د اسلام دپاره ګټور دی نو پکار دا چې پښتون په دې باندې ځان پوه کړي نو وروڼه ما ستاسو ډېر وخت واخلي بابر صاحب به مو تاسو ته عزت کړي لکۍ د افاظ کوو خپل تنظیمونه به جوړوو هره میاشت به میټینګونه کوو هره میاشت په خپلو حقوقو باندې جلسه او جلوس کوو پارټۍ دې به ولس شروع کړي چانده ورکوو او ورسره دا یونین څه دی دا تنظیمونه څه دی دا مثال په یو کارخانه کې یونین دی دا د کارخانې مزدورانو ته یو معمولي فایده ورسولی شي یا د ترانسپورټرانو یو یونین وي هغه معمولي ترانسپورټرانو ته یو فایده ورسولی شي پارټۍ چې ده دا ګرد قوم ته فایده رسوي دا هر چا ته فایده رسوي نو موږ به اولیا سیاست او پارټۍ ته ورکړو ډېره مننه